تیر له مال و ځان یمه مینه د وطن لرم ښه مسلمان یمه مینه د وطن لرم دا د ننګ غیرت وطن دا د ستر ملت وطن ساتم به په سرو وینو ښکلی د نصرت وطن سر ورکوم ځوان یمه مینه د وطن لرم ښه مسلمان یمه مینه د وطن لرم. امان الله نصرت. سلام قدرمن لیدونکو او له ډنمارک څخه د افغان غږ د راډیو تلویزیون ګرانو مینوالو یوسف هیواد دوست یم. خپل پیرزوینې نیکې هیلې او زموږ د کارکوونکو او همکارانو دلته درناوی ستاسو حضور ته وړاندې کوو. هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله او نیکمرغه اوسئ. قدرمنو لیدونکو هماغه شان چې تاسو هم خبر یاستئ دا د موږ هم له هیواد نه بهر په دې خبرېږو چې پنجابیانو د افغانستان په خاورې یرغل کړی ده. زموږ خلک په سرحدي سیمو کې وژلي دي. دغه راز د کابل د هیواد په پلازمینه د کابل په ښار باندې هم یرغل کړی ده، هوایي برید یې کړی ده او هغې کې هم موږ یو شمېر هیوادوال د لاسه ورکړي دي. کورونه ویجاړ شوي دي، د خلکو دوکانونه، موټرې او ورځنی عادي ژوند ویجاړ شوی ده. په ولایاتو کې هم همداسې مرګ ژوبله افغانانو ته اوښتې ده. که څه هم د افغانستان ملت او په تیره بیا د افغانستان وسلوال پوځ په ډېرې مېړانې سره د پنجابیانو د یرغل ته انتقامي ځواب ورکړی ده او عملا د افغانستان په ټولو سرحدي ولایاتو کې هلته چې موږ پوستې لرو او مرکزونه نظامی لرو، د ټولو په یو وخت کې په آن واحد کې د یوې قومندې له مخې د دغو پنجابیانو او یرغل کوونکو په مراکزو باندې حملې کړې دي او انتقامیه او ځوابیه ډزې پرې کړې دي، ورننوتلي دي، پوستې ورننیولې دي د پنجابیانو نه، د دوی مرکزونه یې ورته ړنګ کړي دي، ډېر کسان یې له ځان سره یرغمل نیولي دي او دوی ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. خو خبره په دې کې ده چې موږ هماغه د لوی آریانانو تر ننه دغه ملت د افغان ملت چې په بیلابیلو نومونو سره یاد شوی ده او اوس دغه وطن د افغانستان یو تاریخي هویت ده چې موږ ته په میراث راغلی او دغه نوم د افغان او افغانستان دا د یو ملي میراث په توګه موږ ته را رسېدلی. دا له هماغه لوی آریانانه تر ننه په نیابتي جګړو کې سوځي. زمونږ خلک، زمونږ تیر نسلونه، پلرونه، نیکونه همداسې وړاندې ځایه تر دې 2-3 زره کالو پورې، حتی تر 15 زره کالو پورې ټول څه چې موږ ترلاسه کړي دي په لاسوندونو کې، په ډبرلیکونو کې، په سکو، په ځینو نورو لاسوندونو کې، ټولو کې ښیي چې موږ په جګړه کې یو. دا د دې معنا لري چې زموږ ناښاده ګاونډیانو هماغه 15 زره کاله مخکې تر ننه پورې موږ په کراره نه یو پرېښي، په دې خاطر چې موږ په یو ډېره حساسه جغرافیایي سیمه کې ژوند کوو او له دې امله موږ همیشه میلمانه لرو، تل میلمانه لرو. یا چنګیزیان دي او یا هم انګریزان دي، یا هم روسان دي، یا هم عربان دي، یا هم د ټول نړۍ له فرانسې او له ایټالیا او له جرمني نه نیولې بیا تر ډېرو نورو هیوادو چې د دې وطن د نیولو او لاندې کولو قصد و تصمیم او هوډ یې درلود او دې ټولو ته د افغانستان خلکو له مجبوریته موږ مجبور وو چې ځان نه دفاع وکړو، د ځان نه او د خپل وطن نه دفاع وکړو. او له بده مرغه تاسو یې ګورئ چې په هر یرغل کې زموږ په میلیونونو خلک وژل شوي دي. دا ځل بیا هم زبرځواکونه غواړي چې دا سیمه بیا هم نارامه کړي او بې ثباته کړي او په دغه بې ثباتۍ کې دوی بیا هم پاکستان ټاکلی ده. پاکستان له یوې خوا هڅه کوي چې خپله ویجاړتیا او د خپله تجزیه په دې رقم سره هغې ته نجات ورکړي چې افغانستان بې ثباته کړي او دلته یوه بله جګړه د افغانستان په ولس باندې تحمیل کړي او په دې توګه خپله ژوندی پاتې شي. خو زه فکر کوم چې حالات داسې دي چې دور د افغانستان
د رخکیلولو او د رخپلولو وخت تیر شوی دی. د افغانستان خلک هم په دې باندې پوهېدلي دي چې نور به د دغسې ناښادو ګاونډیانو او د زبرځواکونو نه ښکارېږي او خپل ملي یووالی، خپل د هېواد او د خپلو خلکو ښېګڼې به دا به ساتي او د دې دپاره به یو موټی. همدا اوس د دې خبرې ډېر ښه ثبوت او مثال او بیلګه یې همدا ده چې د افغانستان ټول ولس، ټول قومونه، د ټولو ولسوالیو، ټولو ولایتونو او د هرې سیمې د افغانستان چې دي، دغه اوس د پنجاب او د پنجابیانو د دې یرغل په مقابل کې دوی یو موټی او یو لاس او څرګنده کړې ده. تاسو به د ټولنیزې رسنۍ ګورئ چې د افغانستان د بېلابېلو ولایاتو او ولسوالیو قومونه، ولسونه په تېره بیا ځوانان هغه منتظر دي او د دې انتظار باسي چې کله زما نوم لیکي چې لاړ شم دې جګړې ته چې د خپل وطن نه دفاع وکړم. ویاړ دی وي د افغانستان په ملت باندې، د افغانستان په واحد ملت باندې، دا ملت چې نه تجزیه کېدونکی ده، دا هیواد چې نه تجزیه کېدونکی ده. بې شکه موږ به دننه په خپل هیواد کې افغان دښمنه عناصر به هم ولرو، هغوی چې په همدغه ګاونډیانو باندې، په همدغه پاکستان او په ایران او په روسیې او په بل به ځان خرڅ کړي به یې پخوا هم، اوس به هم همداسې. اما لکه څنګه چې پخوا شرمېدلي دي، دا ځل به بیا هم همدغه افغان دښمن عناصر چې دننه په افغانستان کې دي او یا د افغانستان له نامه نه پاسپورټونه لري او په نورو هیوادو کې ژوند کوي، دوی به بیا هم مختوري. خو تر هر څه د مخه ډېره مهمه خبره دا ده چې دوه وړاندیزه موږ لرو او دوه هیلې مو دا دي چې ټول افغان ملت همدغسې په یووالي کې د دښمنانو په وړاندې یو موټی او واحد صف ولري. دومه هیله مو دا ده چې په هیواد کې هم دا امر کېدلی شي ترسره شي، خو له هیواد نه د باندې هغه افغانان چې د نړۍ په بېلابېلو هیوادو کې اوسېږي، د دې هیوادو پارلمانونو ته ورشي، د ملګرو ملتونو مرکزونو ته ورشي، د اروپا د اتحادیې پارلمان ته ورشي، د اسلامي کنفرانس د هیوادو مرکز ته ورشي، دغه راز د امنیت شورا څانګو ته په ګډه ورشي، ټولنې، شوراګانې، د افغانانو جمعیتونه، د افغانانو دغه کلتوري مرکزونه، دا ټول سره لاس یو کی او د افغانستان پر وړاندې دغه تیری او دا مظالم عملا نړیوال ته وروخي، په غونډو کې، په لاریونونو کې، په عریضو کې او په مخامخ کتنو کې مستند وروخي چې د افغانستان خلک د ستاسو د ټول بشریت مرستو ته اړتیا لري او هڅه مکوئ چې د تروریزم سره د مبارزې په بانه پاکستان ته پیسې ولېږئ، ځکه پاکستان په خپله تروریزم روزي. پاکستان د افغانستان او سیمې د بې ثباتۍ او له دې سیمې نه نږدې ګاونډیو هیوادو ته، افغانستان ته او ټول نړۍ ته تروریستان لیږي، روزي عملا، او هیڅکله باید په دې باندې نړیوال ونه غولېږي. دوه وړاندیزه موږ چې لرو هغه دا دي چې د افغانستان وسلوال پوځ باید په هغو سیمو کې چې سرحدونو ته نږدې دي هلته ډېره درنه وسله او هغه راکټونه ځای په ځای کړي چې هغه کولی شي په آن واحد کې دغه متجاوزینو ته ځواب ورکړي. لکه د سکاټ راکټونه، دا د قندهار په سیمه کې، د هلمند، د فراه، د نیمروز، همداسې راواخلئ د پکتیا په بېلابېلو سیمو کې، خوست کې، دغسې په ننګرهار کې، په شینوارو کې او د کونړ په بېلابېلو سیمو کې دغه وسلې چې دا درنې وسلې دي، دغه وسلې دي ځای په ځای کې. دغه راز که ممکنه وي چې د جنگي الوتکو د پیرودلو هڅه وکړي، ځکه چې موږ اړتیا لرو. نن دوی دا ډول پنجابیانو دا ډول یرغل تجاوز وکړو، بله ورځ خو دا نور ګاونډیان کوم یو موږ ته نیک نظر لري. د افغان غږ راډیو تلویزیون له ډنمارک نه په دې عقیده ده چې باید د افغانستان وسلوال پوځ د خپل ملت لخوا
او د افغاني شتمنو لخوا دا باید تقویه شي ځکه ستونزه دا ده چې د افغانستان کوم حاکمیت چې په کابل کې دا تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه ده پیژندلی او همدا ستونزه ده موږ چیرې لاړ شو چاته شکایت وکړو ټولې دروازې تړلې دي ځکه چې دا حاکمیت وای مشروعیت نه لري دا په رسمیت نه ده پیژندل شوی نو ځکه یوازې روسیې په رسمیت پیژندلی او روسیه خپله په جګړه کې ده په هر حال موږ هیله لرو چې روسیه چین هندوستان ایران دا زموږ شاوخوا کې ګاونډي هیوادونه چې دي تاجکستان ازبکستان قزاقستان د ټول ترکمنستان دا له موږ سره په دې برخو کې مرستې وکړي کومک وکړي له بلې خوانه موږ له ټولو هغو چارواکو نه هیله لرو چې دوی په د یو ضرورت لمخې په دې امر باندې فکر وکړي چې بل اخر به دوی مشروعیت پیدا کړي د مشروعیت لپاره لوی جرګه راوغواړي د لوی جرګې دود داس موږ یو 15 کلن تاریخ لري او د هویت او د ملي ستونزو د حل لپاره یو ډیره ښه مرجع ده په دې کې حکومت تاوان موږ نه کوو موږ هیله لرو چې لوی جرګه راوغوښتل شي په لوی جرګه کې دغه ډول ستونزې د ملت مخ ته کېښودل شي ترڅو ملت په دې کې سهیم شي او ملت په خپل په دې کې برخه واخلي لبل خو دا به د مشروعیت لپاره هم لار پرانیزي بل هیله مو چې دا هغه یا وړاندیز مو ده دا د افغانستان ټولو خلکو دا وړاندیز کړی دا هر کله کړی دا موږ په تکرار سره وایو چې د حاکمیتونو د مشروعیت لپاره تر ټولو ډیر مهم اصل هغه د قانون نافذیدل دي موږ بل شک چې د اسلام د مقدس دین د ارشادات په مبنا باندې خپل د قران کریم زمونږ قانون ده اما خو د ورځنی ژوند لپاره دلته دننه په هیواد کې او له هیواد نه د باندې له گاونډیانو سره نړیوالو سره په ژوند کې خو موږ یو اساسي قانون ته اړتیا لرو او د دې ضرورت شته چې همدغه لوی جرګه چې رابلل کیږي په دې کې د نورو ملي مسایلو ډیر مهمو ملي مسایلو ترڅنګ دغه د اساسي قانون یا اساسي خطوط چې هغه یو کړنلاره شي د دولت لپاره او زمينه دې ته پرانیزي چې دغه حاکمیت پر رسمیت وپیژندل شي او د دې ترڅنګ زده کړه او سواد د افغانستان خلکو ته عام کی ټولو نارینه‌و ته ښځو ته بچیانو ته زده کړې دا دروازې ورته پرانیزي امکانات ورته په لاس ورکړي او دغه راز د کار زمينه ټول هغو عزیزانو ته برابر کړي چې هغوی کنارینه دي که ښځې دي او په تیره بیا هغه کډوال چې له ایران او پاکستان نه جبران شړل شوي دي او دلته افغانستان ته راغلي که څه هم د دوی نه ډېره ښه پذیرایي په افغانستان کې شوې ده او ډېر خدمات دوی ته وړاندې شوي دي نو دا هم یو ستر امر ده چې د دوی لپاره د کار زمینه برابر شي یو ځل بیا د افغان غږ د رادیو تلویزیون د ټولو کارکونکو په استازیتوب په ملي رادیو تلویزیون کې د افغانستان د شهید ژورنالیستانو ارواح ته دعاګانې کوو خدای تعالی دې هغوی ته بهتره جنتونه ورکړي ټول هغه عزیزان د وسلوال پوځ عادي خلک چې زمونږ په دغه یرغل کې د پنجابیانو له خوا نه شهیدان شوي دي هغوی ته جنتونه غواړو او ټپیانو ته عاجله او کامله شفا له لوی خدای څخه غواړو سرلوړی آباد خپلواک مترقي او پرمختللی دی ګران افغانستان